اوس وایه چاته ډالۍ دا تا ته ډالۍ نوم وایه مړه نوم وایه تا ته خو ډېر شی نستی تا ته چاته سترګې دي چاته دي عظیم لالا دا غزل تا ته په خصوصي توګه ډالۍ دی ښه اوس غوږ شه ما نه ټپې غواړي رباب غواړي ښکلا غواړي ما نه ټپې غواړي رباب غواړي ښکلا غواړي څه عجیبه زړه دی هر وخت یې رانه تا غواړي نه دا زه نه منم زما ذهن پرې کار نه کوي نه دا زه نه منم زما ذهن پرې کار نه کوي دا د نن دور دی او دی د مور رضا غواړي داسې ځان جوړ کړه چې په خپله د دعا قابل شي داسې ځان جوړ کړه چې په خپله د دعا قابل شي هغه څه کس دی چې په سوال د چا دعا غواړي ډېر ښه او څوک به پې وژني بیا یې چاله انتظام جوړ کړی څوک به پې وژني بیا یې چاله انتظام جوړ کړی دا ځل چې بیا جینۍ رانجه د پیر بابا غواړي ډېر ښه څوک به پې وژني بیا یې چاله انتظام جوړ کړی دا ځل چې بیا جینۍ رانجه د پیر بابا غواړي او اخلاص دې عام شي بس دی نور د پښتنو ترمنځه اخلاق دې عام شي بس دی نور د پښتنو ترمنځ نور دې دا قام د خدای نه سوال د روڼ سبا غواړي ډېر ښه وای بس نه مې ته پکار نه مې ستا تصویر پکار دی بس نه مې ته پکار نه مې ستا تصویر پکار دی ماله د ستا بې وفایۍ باندې یو ویر پکار دی او هسې نه بیا په چا مین شم په یو بل بې ننګه هسې نه بیا په چا مین شم په یو بل بې ننګه او ماله تړل پکار دی ماله یو زنځیر پکار دی بیخي ها هوای چې ما چې چاته خپل سینګار کوو نو څه شو ما چې چاته خپل سینګار کوو نو څه شو ما چې چاته انتظار کوو دا ولې ما چې چاته خپل سینګار کوو نو څه شو ما چې چاته انتظار کوو نو څه شو چې څانګې وانګې چې مدام تلو په کوڅو مو چې تک زمونږ په لار کوو نو څه شو ډېر ښه لږ خو یې د پېښور زلمیه واوره چې صفت یې ستا د ښار کوو نو څه شو ډېر ښه او چې ټپه به یې په سر د ملکڼ کړه چې په زړونو کې غار کوو نو څه شو مینه وکړه مینه ورکړه مینه واخله دا آواز چې په جار کوو نو څه شو خلک دا وایي چې هیڅ نشته دروغ دي دا چې مور ورته ازار کوو نو څه شو میوټې خلک دا وایي چې هیڅ نشته دروغ دي دا چې مور ورته ازار کوو نو څه شو اخلاص چې ستا په مینه باندې مړو اخلاص چې ستا په مینه باندې مړو دا چې هر وخت اظهار کوو نو څه شو ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه منځ کې پکې درد سیوا کېدو لږ وټپه کوه منځ کې پکې درد سیوا کېدو لږ وټپه کوه زه به درته غوږ یم د خپل ستړي ژوند قصه کوه او چاته هم د سوال د قبلېدلو وخت معلوم نه دی غواړم دې د خدایه دعاګانې روزانه کوه او ما که ستا په مینه خپلې سترګې بل ته پورته کړې بیا به ګناهګارې مشنا بیا رانه ګیله بیا به ګناهګارې مسما بیا رانه ګیله کوه او کوم ځای کې چې ما او تا اظهار د مینې کړی و ستړی چې د ژوند د شي نو هلته کې دمه کوه او زه به او تورجان هر وخت ستا په خوا کښېنه یم او کله کله خیر دی په یادونو ګزاره کوه بیخي مې خوښه ده وایي چې د چا د زړه نه څوک خبر وي د تشې خولې خندا خو هر سړی کوي نه دا خبره ده نو داسې ده که نه یو شعر هم ماله ونه ویلی اورې که نه زما نوم هم پکې یاد نه کړه یو شعر هم تاسو ماله ونه ویله اسماعیل اخلاصه شاپ دا اوس لا بله دا پکې وایه والا او که نه سیراج کونړیه ته یې که نه قیوم افضل ته دلته پته نه لګي موږ ته چې کم یو لګېږي قیوم افضل ته ډالۍ دی ځه شهزاده وایي که نه چې نه خو دردېږي نه خفی نه خفی ستا دروغجنه مینه ما اوس ځوروینه یاره شهزاده ماښام به انشاءالله ګیم ته راځې ښه خبره واوره
دا کونړي ته څه دی دا دغه ډالۍ دوه شعرونه سیراج کونړي ته سیراج کونړي پکې وایه سیراج صاحب وره ځکه یاره ستا نه سترګې واړو بیا به د دنیا نه سترګې بیا به ځکه یاره ستا نه سترګې واړو بیا به د دنیا په سترګو نه وینم وایه ستا نه څومره لرې لاړ شمه وایه ستا نه څومره لرې لاړ شمه غمه چې بس ستا په سترګو نه وینم MK2 ته ډالۍ MK2 خو هم سیراج لاندې راغل دی نه راخی چې کلمات ټول کانټیکټ وروا چې خو نه راخی هغه ته زه هم ولې نه راخیږي وایي ګناه ده شهزاده ټپه وکړه که نه تا کومه ټپه خوښوي وه ټپه لږ وکړه وایه سیراجه شهزاده وایه دا نور احساس هم پکې راواله نو ټپې ډالۍ کړمه ټولو ته په ونه جګ په زړه بیماره چې راپسې وي غږ دې ولې نه کاونه او ځان یې پردي واده ته جوړ کړو دا خو تا ته ډالۍ ځان یې پردي واده ته جوړ کړو په ما یې سود نه شي چې ووایي خالونه خال څه خبره ده خالونه به ووایم وایه د مازدیګر منګي مات شي چې تا راواخلم د هر چا دښمنه شمه زه خو دا ستا لایقه نه وم ورکه پښتو شه میراثي در پاتې یم یقین وکړه بس زه خو دا ستا لایقه نه وم ابۍ دادا د غریبۍ در کړې یم او چرته کې ته او چرته زه یم ورور مې مرګ وکړو په سواره کې مې در وړي نه د سپینې خولې ستر مې مات شو د جاولې ټق مې هلکانو واورېده نه او تر تړلې سپي راتېر شه تر تړلې سپي راتېر شه د ملالۍ خولګۍ به زه در تېره شم او موږ په نکریزو نه پوهېږو څوک چې لاسونه سره کوي یار بس جانانه هېڅ مې په کار نه یې جانانه هېڅ مې په کار نه یې تشه دعا راته کوه ناجوړه یمه د نیمې شپې پورې رانغلې په ما د سپي د مازدیګر تړلي وونه او څنګه د یو بل لیونیو دا واوره لاسونه او نن مې دا واوره نن مې دا ښی مړوند خوږېږي دا خبره ده زه ډېر مننه ټول مننه یاره کال خو نه کټ کوم او مالټه د خال ربات او د پلې مې شیره یاده ستړی ستړی راشم ماسوتن په کټ کې سملم هغه خړه پړه لیونۍ مې شیره یاده زه چې د خیبر په سر کابل ته کله وړم مردان او 400 څخه کور درګۍ مې شیره یاده چرته چې د چا په سر ټاټکی د مزدور وینم خپلې تېرې ورځې د دیاړۍ مې شیره یاده هغه چې به ګرم او ګرمه ما په تنور خوړه هغه ډابۍ د لاس روټۍ مې شیره یاده هغه چې زما په انتظار باندې به ناسته وي خپله د بچو مور خارونۍ مې شیره یاده ماته چې صفت څوک د دوبیو دل کوي سوات او ذله دیرو شیرې مې شیره یاده چرته کې چې پیغلې د ګودر په خوا کې وینم نو قسم د لیونۍ شم یوه جینۍ مې شیره یاده هغه چې بېوسه وه د شرمۍ څه نه ویل په زور یې خېجوله یوه ډولۍ مې شیره یاده مونږ څه بې غیرته او بې وخته پاتې شو
یا قصه دا دیر نواب د نوابی میشی را یادا پډیرو یم خوشاله شاه صاحب دا تا د ډالۍ ښه پډیرو یم خوشاله او پډیرو څخه پیم وقصه د ډبل شاه ډیرې روپۍ میشي را یاده ته چې څوک وایي ته کمزوری شوې ښه په ښکاري نو زه ځم خفه شم شینوګۍ مې شي را د چاچیګانو کره مزه بیا د تروریانو کره مزه او ګوره خوریانو کره مزه د ماماګانو کره مزه نو او د ګلو لختې ته بزبیل غواړي زه به تر ګوره درته کینم څو به بېروره درته کینم زه به سرتوره او درته کینم یو کال به نور او درته کینمه زیارت خونې چې جنډې به دې ساتمه ماله به لاس له کړه راوړي بس نه سبا مړه راوړي جوړه به توره خړه راوړي ماله به ډېره وګوړه راوړي نو زما لالې دا شنه غرګاڼې کوي مستر خان ته دې ډالۍ دا یوه ټپه عمر مې تېر شو جیل خانو کې د بېلتانه پات کړو کې شپه ورځ سینه سم په سوچو کې او د زندګي مې په غمو کې نو خدای بچی به مې زما لارې څاري یوه ټپه منیر ته ډالۍ چا ته ملک بیاض او شهزاد ته دې ډالۍ منیر د سپیشل ډالۍ لکه هر څو د بل د کوري تهمت زما به وي در پوري تا خو نکریزې کړلې پوري تهمت زما به وي در پوري نو اخر زما پیغور به خلک درکوي سراج کونړي او شاه صاحب ته ډالۍ یوه سهار به دا مال تیاره وي خلک زما به وجلازوي څوک به خوشحال څوک به خفه وي سبا به بلو تماش بینو ما به په نوم د شینوګۍ حلالوي تازه ځین به در یادېږم هر وخت به ستا په زړه ورېږم دا ستا په زړه کې به اوسېږم چته یو ځای کې به غږېږم نو زما سندرې به دې خوب ته نه پرېږدي یا ناروغېږم خلکه چمچمار خوړلی یم د زړه د پاسه شنو سترګو ګزار خوړلی یم وای وای ناروغېږم خلکه چمچمار خوړلی یم و د زړه د پاسه شنو سترګو ګزار خوړلی یم گزار خوړلی یم چمچمار خوړلی یم چمچمار خوړلی یم
اسی بس ته دونه نه دونه کنه دونه هدي کو کنه ملک فیاض په کال کې واخله قیوم یې د ملک فیاض ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې تم لایو تراغلی او شهزاده ملک فیاض دا کوم دی؟ میوټ نو باسه دا شهزاد اے شهزاده ها خوند دې درکو ولې نه ډیره مزه وکړه نو خلک خو شکریا ادا کی کنه خبرې کوه کنه ولې څه کله کې دې مې دي سو د شکریا زه دله بیګاله په گیم کې ادا کوم